کابل کې له ښځو سره څه کړي دي، شکریه بارکزی باندې څه شوي دي، ټولې مهمې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ. لومړی دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کور په کور تالا شویو د درېدو غوښتنه وکړه. د سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل، د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبان د خلکو شخصي کورونو ته ورننوځي او په کورونو کې ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافچیانو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا ډول عملیات تر ډیره افغان نجونې او ښځې زیانمنوي. بلخوا د سفر په برخه کې د طالبانو له لوري پر افغانو ښځو محدودیتونه او په کابل کې د کور په کور تالاشۍ په اړه انتقادونه مخ په ډیریدو دي. یوه میرمنه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، کلونه یې په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه یې وه چې نږدې وخت کې له افغانستانه ووځي، خو په خبره یې بهر ته د طالبانو له لوري په سفر محدودیتونو یې اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دا چې فکر کوي افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لرې کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ دلته په یو بد روحي، اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. ان یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعاله شکریه بارکزی وایي چې بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي. اغلی بارکزی زیاتوي دا چې طالبان له خلکو دا حق اخلي او د خلکو په حقونو پښې ږدي، موجه دلیل او غیر موجه دلیلونه ورته لټوي. دا په حقیقت کې هغه څه دي چې طالبان غواړي په دې شکل ټول افغانان یرغمل کړي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه یې ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوې. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. همدارنګه زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم تر اخره وګورئ او له کتلو وروسته یې لایک هم کړئ. تر بیا بلې ویډیو مو د خدای په امان.